د وطن زلمي ټول ځي مسافرو له مسافرو ته ډالۍ چې د وطن زلمي ټول ځي مسافرو له مړوندونه په بنګړو کې خاورې کېږي. دا شعر هم بیا وایه، ډېر ښه شعر دی. د وطن زلمي ټول ځي مسافرو له مړوندونه په بنګړو کې خاورې کېږي او ستا توفیل په نشو داسې راوړېدلې ستا توفیل په نشو داسې راوړېدلې ستا توفیل به په نشو کې خاورې کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، نقیب یوسفزی یم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یئ. الله مو ټول آباد لره. ډېر وخت بعد ملګری توفیل احمد توفیل صاحب را سره دی او په دې ریاض کې خو ما ډېرې مرکې کړلې، خو توفیل صاحب رانه پاتې او دې کلي ته هم روان دی چې ما یې دنه په کې هم څه ریکارډ کړو. توفیل صاحب ډېره زیاته مننه، هرکلی درته وایم. مینه او مننه قدرمن شي. الله دې ګل لره. نقیب جانت څنګه ښې؟ خیر دی؟ خیر دی الحمدلله. تاسو ښه یې توفیل صاحب؟ والله خیر دی الحمدلله. توفیل صاحب که دغه ملګرو سره لنډه شان پېژندګلو شریکه کړي. لنډه پېژندګلو زما دا ده چې زما نوم توفیل احمد توفیل دی او د تخبې مردان اوسېدونکی یم او سعودي عرب کې دا مهال مسافري کوو. دلته یې څومره وخت وشو سعودي عرب کې؟ یاره غالبا 15 کاله ښه وشابه کېږي. 15 کاله. بس الله پاک چې موږ ټول په خپل وطن آباد کړي، که نه دلته کې خو ځواني تباه کولي. بلکل. او بس هغه چا شعر دی لیک چې په قسمت کې موجران دی، ستا دا لیدل ډېر زما ارمان دی. بېشکه. نو الله دې موږ په ټولو مسلمانانو بیا په پښتنو باندې خپل رحم او کرم وکړي. توفیل صاحب شاعري د څومره وخت نه کوئ؟ یاره شاعري خو تقریبا چې یاره د لسم جومان نه بیا داسې شاعري سټارټ شوې وه زما. ښه د لسم جومان. تر اوسه کتاب یا یاره د کتاب باره کې خو فی الحال څه اراده هم نشته دی، نه زمونږ لیک دومره پوخ دی. البته را روان وخت کې به ګورو انشاءالله. الله دې وکړي توفیل صاحب چې ستاسو دغه کتاب راشي، موږ ته هم خوندوالو د ملګري ته هم خوندوالو. توفیل صاحب ملګرو سره به څه کلام؟ مننه. کلام به شریک کو د غزل نه مخکې یو څو شعرونه چې راتلل مزه نه کړي د دومره شوګیرۍ نه وروسته، راتلل مزه نه کړي د دومره شوګیرۍ نه وروسته، خوند به مو څه وي د دې داسې حادثې نه وروسته. ډېر ښه، ډېر زبردست. راتلل مزه نه کړي د دومره شوګیرۍ نه وروسته، خوند به مو څه وي د دې داسې حادثې نه وروسته. ډېر ښه. زما د مینې ماله دا انجام زه ډېره ښه ده. زما د مینې ماله دا انجام زه ډېره ښه ده، نور به د نوم په خوله وانخلمه د دې نه وروسته. ډېر زبردست، ډېر زبردست. مننه. زما د مینې ماله دا انجام زه ډېره ښه ده، نور به د نوم په خوله وانخلمه د دې نه وروسته. او الله دې خیر کړي چې انکار پکې د سره نه وي. الله دې خیر کړي چې انکار پکې د سره نه وي، کېدای شي ځان مړ کړم ستا د لفافې نه وروسته. دا شعر بیا وایه، ډېر ښه. الله دې خیر کړي چې انکار پکې د سره نه وي، کېدای شي ځان مړ کړم ستا د لفافې نه وروسته. ډېر زبردست. یو دوه شعرونه نوي دي چې یاره موږ له څه لوظونه په کار نه وو، یاره موږ له څه لوظونه په کار نه وو، موږ له دا محبتونه په کار نه وو. ډېر زبردست. یاره موږ له څه لوظونه په کار نه وو، موږ له دا محبتونه په کار نه وو. توره شپه او ستا دا سپک حرکتونه، توره شپه او ستا دا سپک حرکتونه، بیا نو مخکې قسمونه په کار نه وو. ډېر ښه. دا شعر هم بیا وایه، ډېر زبردست. مننه. توره شپه او ستا دا سپک حرکتونه، بیا نو مخکې قسمونه په کار نه وو. او دغه ښکلی ستمګر خو سړیه، دغه ښکلی ستمګر خو سړیه، دغه ښکلي له ساختونه په کار نه وو. ډېر ښه. مننه. دا به یو غزل کله کله په نشو کې خاورې کېږي. زمونږ دوه درې ملګري دي پاکستان کې، دوه درې نه دي، ډېر ملګري دي، ډېر زیات. خو داسې پکې زمونږ د حجرې او د جومات او د تودې سړي یاران دي، هغه ټولو ته ډالۍ چې اوس که مې نومونه واخیسته نو څوک بیا خفه شي، زه به خوشحاله شي. بهرحال ټولو ته ډالۍ. کله کله په نشو کې خاورې کېږي، کله کله په نشو کې خاورې کېږي، وجودونه په جامو کې خاورې کېږي. کله کله په نشو کې خاورې کېږي، وجودونه په جامو کې خاورې کېږي.
او یو سړی ستا په راتلو باندې تازه شي، یو سړی ستا په راتلو باندې تازه شي، یو سړی دی ستا په تلو کې خبرې کېږي. ډېر زبردست ډېر یو زبردست. سړی ستا په راتلو باندې تازه شي، یو سړی دی ستا په تلو کې خبرې کېږي. څه ګلونه په ګملو کې را تازه شي، څه ګلونه په ګملو کې خبرې کېږي. ډېر زبردست. دا شعر ډېر ښه. څه ګلونه په ګملو کې را تازه شي، څه ګلونه په ګملو کې خبرې کېږي. او محبت د محلونو محتاج نه دی، محبت د محلونو محتاج نه دی، بلا خلک په بنگلو کې خبرې کېږي. دا شعر بیا ووایه. محبت د محلونو محتاج نه دی، بلا خلک په بنگلو کې خبرې کېږي. او د وطن زلمي ټول ځي مسافرو له، مسافرو ته ډالۍ چې د وطن زلمي ټول ځي مسافرو له، مړوندونه په بنگړو کې خبرې کېږي. دا شعر بیا وایه، ډېر ښه شعر دی. د وطن زلمي ټول ځي مسافرو له، مړوندونه په بنگړو کې خبرې کېږي. او ستا توفیل په نشو داسې راوړېدلې، ستا توفیل په نشو داسې راوړېدلې، ستا توفیل به په نشو کې خبرې کېږي. مننه قدرمن شي. توفیل صاحب تاسو خو کلي ته هم روان یې د خیره که نه وطن ته؟ یاره او الحمدلله انشاءالله که خیر زموږ کار وشو د خیره، نو الله دې وکړي چې دا سفر په خیر وشي او روان یم خپل وطن ته. نو ډېر زیات خوشحال یم. الله دې په خپل وطن شته که توفیل صاحب سره زمونږ بلکې دا ټول مسافر. توفیل صاحب په اخر کې دغه ملګرو سره شعرونه شریک کړي؟ یاره په اخره کې به ملګرو سره شعرونه واخلئ یو قربان په ښار کې کومه، د اختتامي شعرونه ټولو ملګرو ته د مینې احترامات به ورته ویم چې واخلئ یو قربان په ښار کې کومه، د ګلونو یو دوکان په ښار کې کومه. واخلئ یو قربان په ښار کې کومه، د ګلونو یو دوکان په ښار کې کومه. او ښکلو راشئ اقتدا راپسې وکړئ، ښکلو راشئ اقتدا راپسې وکړئ، زه د مینې یو اذان په ښار کې کومه. ښکلو راشئ اقتدا راپسې وکړئ، زه د مینې یو اذان په ښار کې کومه. او ټوله ورځ په پټ پاتونو باندې ناست یم، ټوله ورځ په پټ پاتونو باندې ناست یم، په شیشو باندې باران په ښار کې کومه. ډېر زبردست. دا شعر بیا وایه. ټوله ورځ په پټ پاتونو باندې ناست یم، په شیشو باندې باران په ښار کې کومه. او بل شعر دی پکې چې خلک ښه وي ښار ته راشي ګټه وکړي، تا ته ډالۍ دی. خلک ښه وي ښار ته راشي ګټه وکړي، زه اکثر یاره تاوان په ښار کې کومه. شعر بیا وایه. ډېر زبردست. خلک ښه وي ښار ته راشي ګټه وکړي، زه اکثر یاره تاوان په ښار کې کومه. ډېر زبردست. واخلئ یو قربان په ښار کې کومه، د ګلونو یو دوکان په ښار کې کومه. مینه او مننه. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه ملګرو. ډېر په زړه پورې شعرونه، ښایسته کلام د توفیل صاحب نه تاسو هم واورېدو، خوند به ترېنه والی. او ډېره زیاته مننه ملګرو. هر چېرته چې یې ښاد آباد بریالي اوسئ. په لوی الله مو سپارمه. د الله په امان. سلام.